د آی پی ایل یو څلوېښتمه لوبه د ممبئی او حیدرآباد ترمنځ ترسره کیږي. هاردیک پانډیا ټاس ګټلی دی، وایي چې موږ لومړی توپوهنه کوو او هوا هم ښه ده او لږ شمال لري او د عادت په پرتله باندې څه ناڅه سړه هم ده. دی وایي چې ښویېدنه به اغېز ونه لري او هڅه مو دا ده چې ساده لوبه وکړو او ښې منډې وکړو او د چمتووالي لپاره مو ځانونه هم بیرته برابر کړي دي او ښه تمرینونه به ترسره کړو. هغه وایي چې په لوبډله کې لږ بدلونونه شته دي، ریک لیټن او مینز شامل دي، خو روهیت لا هم چمتو نه دی او دی وایي چې زه به خپله هم غوره لوبه وړاندې کړم. په ډله کې محمد غضنفر هم اخیستل شوی دی چې دغه فصل تر ټولو ډېرې وکټې د ممبئی لپاره اخیستې دي او دغسې کامینس هم ویلي دي چې په پیچ کې لږ دروندوالی ښکاري، نو لومړی توپ اچونه ښه ده. دی وایي چې هره لوبه کې باید له سره فکر وکړو ځکه دغه میدان عموما لوړې منډې لري. دی وایي چې مهمه دا ده چې خپل مهارتونه سم عملي کړو او ډېر فکر ونه کړو او کیدای شي چې دغه پیچ بېله غوښتنه ولري. دی وایي چې باید په آرامه او ذهن سره ولوبېږو او په لوبډله کې هاریس ډوبي د شیونګ پر ځای باندې راغلی دی او وایي چې زه خپله له میدان څخه معلومات اخلم او له لوبغاړو سره مرسته کوم او کله کله ستونزه پېښه شي نو هغوی ته هم ډاډ ورکوم. نو فکر کوئ په نننۍ سیالۍ کې به کومه لوبډله بریا ترلاسه کړي او غضنفر به څو وکټې واخلي.